ها د دې صورت باره کې ډېر فضایل راغلي دي چې هغه اکثر منګړت دي، دروغ دي. صرف یو حدیث دی، یو پای کې هم د علماو اختلاف دی، یو دی او پای کې د علماو اختلاف دی. هغه دا چې کله د چا نه سا وځي نو خوا کې صورت یاسین وایه چې سا وځي په مړي نه. صرف دې کې بعض علما هم حسن کوي، صحیح ورته نه وایي، دا حسن د صحیح نه یو درجه لاندې. نور دې باره کې چې څومره حدیثونه دي هغه ټول کمزوري دي. او بیا دا ختمونه متمونه چې دې کوي دا ټول بې دلیله کار دی. څومره چې صورت یاسین وایه تاسو به تلاوت نه منع کوي، سهار ماښام یې وایه، په مخه یې وایه، خو چې کله وله فضیلت خاص ثابتې چې دې سره دا کېږي دا کېږي نو بیا به دې موږ راټینګو، بیا به ځنه دلیل غواړو. داسې قرآن ټول د الله کلام دی، ټول قرآن فضیلت لري، تلاوت یې کوه په مخه یې کوه. خو چې کله ته د یو خاص آیت او صورت دپاره دعوه د فضیلت کې نو بیا به دلیل کوي.